ولسمشر غني پښتون قوم او افغانستان ته څه وکړل او دوستم خپلو خلکو ته څه؟ دوستم ته د مارشالۍ ورکول تاریخي خیانت دی، خو څنګه؟ دغه د حقیقتونو ډکه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نن جوزجان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د عبدالله لخوا دوستم ته رسما د مارشالۍ مقام ورکړل شو. استادیون لیکي شخصیتونه او دریځونه. هر ټولنیز او سیاسي شخصیت چې ارزوي نو د حاکمیت او محکومیت پر وخت یې تجربه کړئ. عبدالرشید دوستم ښه دی که خراب؟ په تیرو 13 کلونو کې یې څه کړي؟ دا ټولو خلکو ته معلوم دی د هغه پر جنایتونو پرده غوړول دا په خپله تر جنایت پورته حالت دی. خو دوستم له ټولو بدرنګیو سره سره یوه ځانګړنه لري، هغه دا چې د یو معلوم دریځ خاوند دی. که څه هم د ده دا دریځ د ده پر خپلو ځاني سمتي او قومي ګټو راسرخي، خو بیا هم تر نورو په تیره بیا تر پښتنو سیاستوالو یې دریځ څرګند دی. زه د نړۍ پر دویم تصنیع مفکر افسوس کوم چې د خپلې واکمنۍ دوام یې د داسې سترو شرمونو په بیه واخیست چې ده ته یې د خپل محکومیت پر مهال تصور هم نشو کولی. د غني باچاهي په 4 کاله وروسته یا وړاندې ختمه شي، خو د دوستم مارشالي به د هغه تر مرګ وروسته هم دوام وکړي. د کرزي باچاهي ختمه شوه، خو دا ملت لا هم د فهیم د مارشالۍ کفاره ورکوي. غني به نه وي، خو د دوستم مارشالي به ډزیږي. عجیبه خو لا دا ده چې دا مارشالي هم په سیاسي چارو او د سیاسي بنسټونو د حلولو په برخه کې سړی حیران شي چې هغه کړکېچونه زیږولي او که حل کړي دي. که د اخلاقیاتو برخه یې هم ورسره یوځای کړو وای نو بیا به یې مارشالي ته تر دې هم ښه توجیه پیدا شوې وای. کله چې ښاغلي غني دا فرمان لاسلیکاوه نو ځان سره به یې ښه په دې خندلي وي چې همدا ملت، همدا یې جمهور رئیس او همدا یې مارشال. دا ملت دومره کمزوری شوی چې زه یې قاتل ته مارشالي ورکوم. خو دې ملت کې غوړه مالان دومره زیات شوي چې بیا هم په رسنیو کې همدا چغې وهي چې بابا زرکلن شي. له قدرت او ځان سره د غني د لیونۍ مینې ځانګړنه د هغه نورو مامورګیو ته هم لیږدېدلې ده. زموږ یو انډیوال و، د غني د حاکمیت په لومړیو کې له دولتي څوکۍ څخه لرې وساتل شو، نو په خصوصي غونډو کې به یې د غني او په علني غونډو کې به یې د دوستم داسې غیبتونه کول چې تا فکر کاوه له دې دواړو سره په عمر کې پخلاینه نه شي. خو کله چې غني په یو وړوکي وزارت ونازاوه اوس یې نو د غني په صفتونو خوله نه مړیږي او د دوستم پر جنایتونو او مارشالۍ داسې غلی دی چې ته به وایې د سړي د لادرکۍ اعلان دی. نو دې ته وایي د معلومو سیاستوالو شخصیت چې هره شیبه د متضاد تغییر په حالت کې دی. کله چې دې حالت ته ګورم نور پر ځان هم بې باوره شم. نو ځکه خو مې له ځوان نسل څخه هیله ده چې زما په ګډون د هیڅ چا پر خبرو باور مه کوئ. زموږ عمل ته وګورئ. ښه عمل د ښه شخصیت لپاره غوره معیار دی، نه غوړې خبرې او هوایي ژمنې.